په هلمند ولایت کې د راستنه شویو کډوالو کورنیو ته د بشري مرستو د ویش بهیر پیل شو. د کرنې اوبه لګولو او مالدارۍ وزارت مسؤلین وایي د اسلامي امارت د کورنۍ بودیجې له لارې به په دې ولایت کې 1200 راستنه شویو کورنیو ته 15 بوجۍ غنم او 15000 افغانۍ نغدي مرسته وویشل شي. د یاد مرستو د ویش په مراسمو کې د کرنې اوبه لګولو او مالدارۍ وزارت وزیر وویل د کډوالۍ له پیل څخه تر دې دمه شاوخوا 4.5 میلیونه افغانان هیواد ته راستنه شوي دي چې اسلامي امارت ورته په بېلابېلو برخو کې د مرستو او خدماتو زمینه برابره کړې ده. نوموړي زیاته کړه د مرستې به یوازې په هلمند پورې محدود نه وي بلکې د هیواد په ټولو 14 ولایتونو کې به د راستنه شویو کډوالو پر مستحقو کورنیو وویشل شي. دغه په وینا اسلامي امارت د راستنه شویو کډوالو لپاره د ښارګوټو جوړولو او د ځمکو د ویش په برخه کې هم عملي او اغیزمن ګامونه اخیستي او هڅې لا هم روانې دي. بغیر د افغانستان هر ملک ته 4.5 میلیون نفوس یو دم راغلی وای د دې امکان نه و چې کنټرول وسی. افغانستان کې الحمدلله شپه چوکات کې کنټرول دی. دا نږدې وختونه کې شیخ صاحب مبارک شیخ امیر المؤمنین صاحب دغه کمیسیون ټول اعضاء سره وغوښتلو دلته ملاقات ته رالو. زموږ څخه بیا د مهاجرینو حال احوال پوښتنه وکړه چې څنګه دي، کارونه څنګه دي، شهرکونه څنګه دي، د دوی سره مرسته کومک څنګه دي. موږ ټول پوره پیمانه وضاحت ورته ورکړل. پر همدې مهال د هلمند ولایت مرستیال ولی ډاډ ورکړ چې په نږدې راتلونکي کې به په دې ولایت کې راستنه شویو کډوالو ته د ځمکو د ویش بهیر هم پیل شي. نوموړي له ملي سوداګرو او شتمنو خلکو وغوښتل چې د خپل زکات او خیرات برخه دې له مستحقو کډوالو کورنۍ سره شریکه کړي او د موږ ورونه د هغوی خدمت کوي. بیا په تېره چې په ځانګړي ډول باندې جناب علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله د موږ مهاجر ورونه ته کومه توجه کړې ده چې په هغه کې انشاءالله العزیز دوی به له هغه ځمکو هم برخمن کېږي کومه چې د نظام له طرفه ورته ځانګړې شوې ده. که د الله پاک جل جلاله رضا و دا پروسه به هم په لنډو شپو کې شروع کېږي د مځکې د توزیع مراحل. له بلې خوا یو راستن شوی کډوال چې تازه یې دغه مرسته ترلاسه کړې د مرستو له ترلاسه کولو خوښي څرګندوي خو له اسلامي امارت غوښتنه کوي چې د دایمي مېشتېدو لپاره د ځمکې د ورکړې په برخه کې هم ورسره همکاري وشي. دغه پرچم باندې چې دلته په دا بازار کې فکر کوي الله چې نیولي هغه ماښام دغه ډوډۍ خوري. زم شکر دی دغه ډوډۍ خورم. خود مرسته ولې کفایت نه کوي. نورې غوښتنې مو دغه چې د درو دیوال پیدا کړو، یو سرای پناهي پیدا کړو. نورې غوښتنه نه لرو، الله سره رزق غواړو. اوس که دا موږ زور نشته ورسره که دا راکړي موږ په دغه کې نه کړه هم موږ هغه ډوډۍ خورو. خدای را رسي چې ډوډۍ نه خوري هغه به مري. دا په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو میاشتو کې له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ چټکه شوې ده. ډېری راستنې شوې کورنۍ د سرپناه، خوړو او کار له ستونزو سره مخ دي. اسلامي امارت وایي هڅه کوي چې د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې د راستنې شویو کډوالو لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي او هغوی ته د باعزته ژوند زمینه برابره کړي.